سلامونه احترامات. هیله لري چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند ښه روان وي. ادم خان ورو پوښتنه کړې ده، دی وایي چې موږ ایو لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ څنګه ترلاسه کولی شو. د دې لپاره باید اول ته شپږ شرایط پوره کړي. هغه شپږ شرایطو نه مراد تاسو سره باید تدخل سجوغي، تاسو سره تدخل ویاجي، دې نه علاوه تاسو سره باید کنتخې د کار، تاسو باید ادو فرانسوي ژبې سرټیفیکیټ ولرئ، تاسو باید د اوفیس سره سی ای کنتخه کړي او تاسو هغه څلور د قانون درسونه ویلي، د هغې څلورو درسونو تاسو سره باید سرټیفیکیټونه موجود دي. دې نه علاوه باید تاسو صحي بیمه ولرئ او بل باید تاسو د عدم مسؤلیت سرټیفیکیټ چې کوم پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ دی هغه باید تاسو ولرئ چې تاسو د کوم جرم نه لرئ. هر کله چې دغه اسناد تاسو ټول برابر کړه، تاسو بیا خپل مربوطه پریفیکچر کې تاسو دې لپاره رندیو اخلئ. خو یاد ولرئ هر کله چې تاسو خپل پریفیکچر کې رندیو اخلئ، تاسو باید د ایو لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ لپاره رندیو واخلئ. ځکه هلته هر کله چې تاسو ویب سایټ سیستم ته ځئ نو هلته د مختلف کټګریز لپاره رندیوګانې موجودي. تاسو باید ایو لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ انتخاب کړئ او هغې لپاره تاسو رندیو واخلئ. هر کله چې تاسو رندیو واخیسته، دغه اسناد تاسو جمع کوئ، بیا پریفیکچر تاسو انټرویو لپاره غواړي، تاسو سره انټرویو کوي او انټرویو چې کله تاسو وشي هغې نه بعد تقریبا په شپږو میاشتو کې دوی تاسو ته جواب درکوي او د هغې جواب راځي. امکان دی ولري بعضو حالاتو کې دوی دویم انټرویو لپاره هم زنګ وهي، کیدای شي دویمه انټرویو هم وشي. اوله انټرویو ضروري ده او د دویمه انټرویو په شک کې ده. نو شپږ میاشتې پورې دا تقریبا وخت اخلي تر څو تاسو ته جواب درکړي. مننه.